دغه هغه وروستۍ برخه ده تقریبا د فیصدي په لحاظ کله چې موږ تاسو د معلومات داخلوو د هر ډول معلوماتو په داخلولو سره د پورتنیو برخه د تکمیل برخه د فیصدي برخه ده د مخ ته ځي نو تقریبا 98% د موږ معلومات معنا اضافه شوي دي د سافټویر ته نو اوس د تایید برخه ته مخکې لدی چې د تایید برخه وګم راځم یوري هغه معلومات په لنډه توګه ګورم د شاهد نوم د پلار نوم مستعار نوم ولایت ولسوالي کلی د شهادت نیټه د شهادت ځای د شهادت ډول مسولیتونه تعلیمي سویه مورنۍ ژبه مدني حالات اصلي عکس نور عکسونه ژوندلیک هم شته معلومات هم ځای پر ځای دي امنیتي معلومات په ورستي ځل لپاره د پرستی برخه کې ټول معلومات یا شهید تکمیل دي پرستی برخه کې یو برخه موږ تاسو ګورو چې هغه امنیتي تایید ده دغه په اکثره سافټویرونو کې قدرمن لیدونکو تاسو وینئ د دې په خاطر باندې چې په تاسو باندې شک ونه کې چې تاسو روبوټ یاست یا بل څه یاست نو تاسو ته یو تخنیکی سوال درکوي یا سوال اسانه وي یا سخت وي نو داسې ماته دلته راکړي دي 4 جمع 4 دا څو کېږي زه د دې په جواب باندې پوهیږم چې 4 جمع 4 اته کېږي دلته اته په دې خانه کې ځای پر ځای کوم اته لیکم او تاییدوم که چیرته یو سخته پوښتنه تاسو کولای شئ د دې اپشن کې خلو سره پوښتنه تغییر کړئ پوښتنه ثبت شوم پورستی برخه کې د خبرتیا ایمیل دا هم اختیاري ده د خپل معلوماتو د نشر یا رد خبرتیا ترلاسه کولو لپاره ایمیل ولیکئ دلته تاسو کولای شئ قدرمن لیدونکو خپل هغه ایمیل ادرس بیا تاسو ته د پلیټ فارم له طریقه تاسو ته معلومات راشي چې تاسو د شهید معلومات ثبت شوي دي یا نه دي ثبت شوي نو تاسو کولای شئ دلته خپل ایمیل ادرس ورکړئ او په اخري برخه کې ثبتولو برخه ووهئ کله چې دا برخه ووهله ستاسو د شهید معلومات به ثبت شي